سلامونه دوستانو، راځئ چې د تاریخ په زړو پانو کې یو سفر وکړو. هغه مهال چې د اسلام مبارک دین زموږ په خاوره افغانستان کې د لومړي ځل لپاره خپور شو. دا د 9 میلادي پیړۍ کیسه ده، کله چې دا خاوره د بیلابیلو تمدنونو، دینونو او کلتورونو د ملاقات یو مهم مرکز و. زموږ سره مل شئ ترڅو د دې تاریخي دورې رازونه کشف کړو. په تاریخي مکه ښار کې د 6 میلادي پیړۍ په نیمایي کې یو ماشوم وزیږېدی چې نوم یې محمد صلی الله علیه وسلم و. هغه د عبدالله زوی او د عبدالمطلب مسی و او مور یې بیبي امینه بنت وهب قریشیه و. د هغه ولادت د ربیع الاول د میاشت کې یا په 580 میلادي کال د اپریل په 18 وشو. دا ورځ د تاریخ دپاره د یو نوي دور پیل و، ځکه د دې ماشوم سره د انسانیت راتلونکې بدله شوه. کله چې هغه مبارک 40 کلن شو، د خدای جل جلاله د لوري د پیغمبري پیغام ورسېدی. دا د 610 میلادي کال پیښه وه. په همدې وخت کې د توحید رڼا د مکې له تیارو خپرېده. وروسته د هجرت د سترې پیښې وخت راورسېدی. هغه صلی الله علیه وسلم د خپل ملګري ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره جولای 622 کې مکه پرېښود او مدینې ته هجرت وکړ. د همدې ورځې څخه اسلامي هجري تاریخ پیل شو چې تر ننه د مسلمانانو د ژوند ستنې جوړوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند تر پایه د توحید د پیغام د خپرولو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړې. هغه خلکو ته د قرآن لارښوونې ورسولې او د اسلام مبارک دین پیغام یې انسانیت ته وړاندې کړ. په پای کې هغه صلی الله علیه وسلم په 23 کلنۍ کې د هجرت د 11 کال د ربیع الاول په 12 چې د 623 میلادي کال سره برابرېده د دوشنبې په ورځ له دې نړۍ څخه رحلت وکړ. د هغه مبارک جسد د مدینې په ښار کې خاورو ته وسپارل شو او د هغه وخت وروسته د تاریخ مخ په نوې بڼه واوښتې. په 9 میلادي پیړۍ کې کله چې د اسلام لمر د فتحا څخه افق ته راوختې او ختیځ او لویدیځ یې حیران کړل، افغانستان په ختیځو سیندو کې د محلي واکمنانو تر نفوذ لاندې و. د هېواد لویدیځه برخه چې سیستان، هرات او اړوندې سیمې شاملېدې د ساسانیانو د سیاسي، ادبي او مذهبي واک لاندې وه. د دې سیمو دین زردشتي او ژبه یې پهلوي وه، خو د مرکزي غرونو، زابلستان او د سیند درې تر غاړو د کورنیو واکمنیو سلسلې موجودې وې چې د کوشانیانو، یفتلیانو او د نورو ټبرونو پاتې بلل کېدل. دوی بودایي او برهمني دینونه درلودل او د هغوی فرهنګ او قانون سیمهییز رنګ نیولی و. داسې ښکاري چې د میلادي لومړیو پیړیو د وخته دلته د عقیدې او عبادت ازادي وه، ځکه د څو دینونو معابدو په یو وخت کې شتون درلودی. د دې څرګند مثال د بغلان د سرخ کوتل معبد دی چې ستر کوشاني باچا کنیشکا د 125 څخه بیا 352 میلادي پورې جوړ کړی دی او وروسته په 116 میلادي کې ترمیم شو. د دې معبد څخه په یوناني رسم الخط او تخاري ژبې لرغونې درې کتیبې موندل شوي او هم د اورپرستي نښې چې ښیي دا اتشکده د اور د خدای د عبادت دپاره جوړه شوې وه. د دغه ترمیم مشري د کانرنګ نوکسیکي په نوم د ماري له کورنۍ یو مشر کول. په همدې کورنۍ کې یو بل کس چې واګرا ماریک بینی کوما نومېده 20 کاله وروسته د کنیشکا په وخت کې د وردک خواتو په سیمه کې معبد جوړ کړي. د دې معبد خروشتي کتیبه اوس د بریتانیا په موزیم کې خوندي ده او دا معبد د ساکایا مونی بودا په نوم جوړ شوی و. له دغو مکتوبونو او اثارو پوهیږو چې د میلادي 2 پیړۍ په افغانستان کې هم د اورپرستي معبد موجود و او هم بودایي معبد. حتی د یوه کورنۍ غړو د شرکلن واټن په ترڅ کې د دواړو دینونو د معبدو په جوړولو او ترمیم کې برخه اخیستې وه. له کندهار تر ګندهارا او ټکسلا په بامیان، قندوز، کاپیسا، هډه، پېښور او نورو سیمې کې موندل شوي اثار څرګندوي
چې د لومړیو 5 میلادي پیړیو په اوږدو کې دلته د یوناني او بودایي ګډ هنر او تمدن یوه ځانګړې فضا رامنځته شوې وه. دا ګډ تمدن د تکسلا او د هرمن د سیند تر غاړو پورې او له شماله تر بلخ او تخارستان خپور. د افغانستان خلکو په دې ګډ تمدن او فرهنګي میراث جوړولو کې مهمه ونډه درلوده. تر 9مې پیړۍ او د اسلام تر راتګه پورې په دې خاوره کې د بېلابېلو دینونو عبادت مروج و. د بودایي، زردشتي، مهرپرستي، شیوایي، نستوري، مسیحي، یهودي او ځینې محلي خدایانو عبادتځایونه دلته موجود وو. د دغو هر یوه دین نښې او آثار د افغانستان له خاورې راوتلي دي چې نن د کابل، پېښور او د اروپا د موزیمونو تالارونه باندې ډک دي. په لومړیو میلادي پیړیو کې موږ د 3 زړو رسم الخطونو نښې وینو. لومړی د کوشاني دورې یوناني رسم خط دی. دا لیک د بغلان په یوه کتیبه کې موندل شوی دی چې د کانیشکا د اخلافو د واکمنۍ د وخت شاوخوا 160 میلادي پورې اړه لري. دغه لیک 28 حرفونه لري او یوناني مات شکلونه پکې کارول شوي دي. ورسره د کوشاني دورې د تخاري ژبې لپاره ځانګړي نښې هم پکې شاملې دي. دوهم زوړ خروشتي رسم خط دی. د خواتي وردګ مشهوره کتیبه چې شاوخوا په 180 میلادي کې لیکل شوې، د همدې لیک په بڼه د دې ترڅنګ نورې کتیبې او لیکنې هم د افغانستان او هندوستان موندل شوي دي. دریم پهلوي رسم الخط دی. د محققانو په نظر دا لیک له آرامي څخه اخیستل شوی دی. پهلوي د ساساني دورې رسمي لیک و چې د باچیانو فرمانونه، د زردشتیانو کتیبې او مذهبي کتابونه باندې لیکل کېدل. د هېواد په لویدیځه برخه او خراسان کې ډېر رواج درلودی او د زردشتیانو دیني او سنتي کتابونه باندې لیکل کېدل. داسې ښکاري چې د هېواد په ختیځو سیمو کې د سیند تر غاړو پورې او د هغو خلکو ترمنځ چې د بودایي دین څخه بیرته د هندي دینونو پر لور ورګرځېدلي وه، د سانسکریت رسمي خط هم کارېده. د دې څرګند ثبوت د وزیرستان د توچي درې هغه کتیبه ده چې په 2 ژبو لیکل شوې ده، یوه په عربي او بله په سانسکریت. د هغې عربي برخه په کوفي لیک ده او د سانسکریت برخه په شرده د ناګري پخوانۍ بڼه لیکل شوې ده. دا کتیبه په 243 هجري یا 850 میلادي کې جوړه شوې ده او ښیي چې د 3مې هجري پیړۍ په منځ کې هم د سانسکریت دا لیک د کوفي ترڅنګ ژوندی پاته و. د چین نامتو سیلاني هون سانګ چې د همدې دورې شاهد دی، د سانسکریت د رسمي خط په اړه لیکي چې د دې الفبا ترتیب برهماویدا کړی و. دا لیک 27 حروف درلودل او په بېلابېلو سیمو کې خپور شوی و، خو د ځای او چاپېریال د مخې پکې لږ بدلونونه راغلي وو. د دې سیمو د ښوونې دود داسې و چې ماشومانو په 2 کلنۍ کې د 12 فصلونو لرونکی یو کتاب سیدو هاوستو لوستی. هغوی به وروسته د 15 شاستري ورزده کېدله. لومړی یې سیدا ویدیا وه چې د الفاظو د غږونو ایضاح پکې وه، د کلمو ترتیب پکې بیان شوی و او د مترادفو مشتقاتو فهرست پکې راغلی و. دوهمه رساله کیاو مانګ سلپاست هانا ویدیا وه چې په وخت پیژندنه او جنتري پورې تړلې وه. درېیمه رساله په طب، افسون او عقاقیرو پورې اړه لرله. څلورمه رساله هیتو ویدیا نومېده چې د عللو، حقایقو او منطق په اړه خبرې کولې. پنځمه رساله د هی تما ویدیا وه چې د باطني علومو، مقاماتو، عللو او پایلو په اړه توضیحات ورکول. یوه بله کتیبه چې د زابلي یفتلیانو دورې پورې تړاو لري د افغانستان د ختیځې سیمې وزیرستان څخه موندل شوې ده. دا کتیبه د 425 میلادي کال په شاوخوا کې جوړه شوې ده. په دې لیکنه کې د شرده ناګري تر رسمي خط سربیره ځینې کلمې د منګولي لیک په بڼه هم راغلي دي. د دې څخه دا اټکل کیږي چې د یفتلیانو او سپین هون په دوره کې چې د اسلام د ظهور وخت معادل دی،
یو ډول منګولي لیک کارېدی. دواړه تاریخي کتیبې اوس د پېښور په موزیم کې ساتل کیږي. همدارنګه د روزګان د شالي درې یو بله کتیبه چې د کندهار شمالي برخه کې ده د مشهور یفتلي باچا میر کولاشا په واکمنۍ کې شاوخوا 1500 میلادي کال پورې اړه لري. په دې کتیبه کې هغه ځان ستر زاول بللی دی او لیکنې په یوناني رسمي خط شوې ده. په همدې ډول د هندوتک کتیبه چې په 1846 میلادي کې د اسکندر پرنس لخوا وموندل شوه د 9 میلادي پیړۍ پورې اړه لري. دا کتیبه په سانسکریت او لاتیني لیکل شوې ده. د چینایي سیلاني هونسانګ په وینا کله چې هغه د 660 میلادي یا 9 هجري په جولای میاشت کې کابل او کاپیسا ته راغلی، هلته د خلکو الفبا د ترکانو د لیک په څیر وه، خو ژبه یې ترکي نه وه. د افغانستان د خلکو د ژبو حالات په لومړیو میلادي او هجري پیړیو کې د کلتوري مظاهرو په څیر یو ډول نه و. لکه څنګه چې مو ولیدل په قانون، هنر، لیک او ټولنیزو چارو کې بېلابېل تمدنونه یو ځای شوي وه. په ژبو کې همدا وضع موجوده وه. د بغلان له کتیبې چې شاوخوا 160 میلادي کې لیکل شوې ښکاري چې د کوشاني دورې ژبه په تخارستان کې د دري یوه پخوانۍ بڼه وه چې په غږونو، کلمو او ګرامر کې د پښتو سره ډېر ورته والی درلودی. له همدې امله موږ دا ژبه دري بولو. له بلې خوا د پښتو ژبې لړې نښې له 2 هجري پیړۍ راهیسې تر موږ رسېدلې دي. نو ویلی شو چې دري او پښتو د دې هېواد په ژبني بنسټ کې دوې متقارنې او همزورې ژبې دي. پر دې سربیره په ختیځ کې سانسکریت، په لویدیځ کې پهلوي او ځینې محلي لهجې هم کارېدې. د چین مشهور سیلاني هونسینګ لیکي چې د فلنه یا بنو د خلکو ژبه د هندي سره لږه ورته والی درلودی. د انګلیسي څېړونکي ګینګم په نظر ځکه چې د دې خلکو ژبه بشپړه هندي نه وه، نو د هونسینګ په تعبیر دوی اپوکیان یا افغان بلل شوي وه چې ژبه یې پښتو وه. د همدې سیلاني په وینا د حسینه یا غزنه یا غزني د خلکو ژبه او لیک د نورو سیمو سره توپیر درلودی. نو اټکل کېږي چې د غزني او فلنه یا بنو ژبه یوه وه. په لومړیو 2 هجري پیړیو کې عربي ژبه هم په افغانستان کې خپره شوه او د سیند تر شونډو ورسېده. د دې نفوذ یوه څرګنده نښه هغه 2 ژبې کتیبه ده چې په 243 هجري یا 855 میلادي کې د وزیرستان د توچي درې په تاریخي بنایي کې لیکل شوې وه. په دې کتیبه کې یوه برخه په عربي کوفي لیک او بله په سانسکریت شرده لیک ده. دا کتیبه اوس د پېښور په موزیم کې ساتل کیږي او دا ښیي چې په همدې وخت کې د عربي ژبې او ادب اغېز د افغانستان ختیځو سیمو ته رسېدلی و. په خراسان کې د فارسي لهجو ترمنځ هم توپیر موجود و چې مورخانو یې په لومړیو اسلامي پیړیو کې یادونه کړې ده. مثلا المقدسي لیکي د سیستان د خلکو ژبه له تحمله او تکلفه ډکه ده او د سینې د تله خبرې نه کوي. د بوش ژبه تر هغې غوره ده. د بلخ ژبه له ځینو نازیبو کلمو سره تر ټولو ښه ده. د هرات ژبه وحشي ګڼي او وایي چې د هرات خلک خبرې بدعدا کوي. هغه زیاتوي د غرستان ژبه د هرات او مروې ترمنځ چې موقعیت لري، د ګوزګانان ژبه د مروزي او بلخي ترمنځ ده او د بامیان او تخارستان ژبه د بلخي سره نږدې ده، خو لږ پیچلتیا پکښې لیدل کېږي. بودایي دین ګڼې څانګې او لارې درلودې، تر 18 پورې مذهبونه چې هر یو یې خپل پیروان او مشران درلودل او هر یو یې د خپل دلیل د ثابتولو دپاره د نورو سره اختلاف کوي. په افغانستان کې په هغه وخت کې بودایي مذهب 2 لویې څانګې درلودې، لویه څانګه او کوچنۍ څانګه. ویتسینګ یادونه کوي چې د دغو دواړو پیروان په بېلابېلو سیمو کې اوسېدل. مشهور او مروج بودایي کتابونه 3 وه: وینا لیو، خطابه لون او سوستراها ګنګ. د دغو کتابونو محصلینو او استادانو 6 درجې درلودې. هر چا چې به د 6 درجې تېرې کړې د تدریس او ښوونې مقام ته به رسېدی. ځانګړي امتیازونه به یې درلودل او په قیمتي ګاڼو، سینګار شوو فیلانو سپاره به معبدونو ته تلل.
دغو کسانو ته به د ژبې فصاحت، سم منطق، دقیق تحقیق او د کلام اغیز ډیر مهم و. که به کوم څوک دې مقام ته د رسېدو مدعي و خو دغه صفتونه یې نه درلودل، هغه ته به نالایق ویل کېدل. داسې کسان به بغل ته کښېنول کېدل او مخ او بدن به یې په خاورو ککړوي. که کوم عالم د دیني ژوند د اصولو منحرفېده او عیش او نوش ته یې مخ کول، د تل دپاره به له روحاني حلقو وشړل شو. د بودایي علومو استادانو د حکمرانانو په نیز لوړ اعتبار درلودی. خلکو په بودایي مذهب او بېلابېلو څانګو کلکه عقیده درلوده، خو د هینسینګ په قول ځکه چې د بودا څخه ډېر وخت تېر شوی نو بدعتونه هم ورګډ شوي. په هغه وخت کې د ټولنې جوړښت د اریایي هندوانو په څېر 4 طبقې درلودې: برهمن، روحانیون، شوتریه، نظامي حکمرانان، ویشیاسا، تجاران او کسبکاران. شودرا ټیټه طبقه. لوړو طبقو د ټیټو سره واده نه کوي او نه نږدې کېدل. شاهان، حکمرانان او لښکرکښي د شوتریه طبقې سره تړلي وه او د هیواد نور پوځیان هم د همدې طبقې څخه ټاکل کېدل. د پوځ جوړښت 4 ډوله و: پیاده، سپاره، ګاډیداره او فیل سپاره. د دوی افسران به په 4 اسانو ګاډیو کې حرکت کوي او له یوې ډلې ساتونکي سره ملګري وو. د پوځ وسلوال وسایل هم ډېر بېلابېل وو: نیزه، سپر، توره، غشي او کمان، خنجر، تبر، اوږده نیزه، تبرزین، زوبین او د میچلوغې ډولونه. د هوینسینګ د لیکونو له مخې د افغانستان خلک د انصاف مینهوال وو. رښتیا یې درلوده او د وعدې وفاداره وه. د حکومت قوانین یې په صداقت پلي کول. د جرمونو سزا اکثره د لاس پرې کول، بندي کول او یا د سیمې څخه شړل وه او کله ناکله نقدي جریمه هم ورکول کېده. د پزې او غوږ پرې کول سزا ډېر کمه وه. د ادب او احترام ډولونه ډېر رواج وه، له دعا نیولې تر سجده کولو پورې. ملا ټیټول، رکوع کول، لاسونه سره یوځای کول، پر زنګنو کښېنستل او 3 وارې طواف کول د احترام له دودونو ګڼل کېدل. د ناروغۍ په صورت کې ناروغ کس تر 2 ورځو پورې روژه نیوله. که ښه کېدی دوا یې نه کارول، که نه ښه کېدی وروسته یې دوا کارول. د مړو جنازې د ماتم، لوړو چغو، جامو خیرولو او د وریښتانو پر اکسلو سره بدرګه کېدې. مړي به یا سوځول کېدل، یا به په ژورو اوبو کې غورځول کېدل او یا به په ځنګلي کې اېښول کېدل چې ځناور یې وخوري. د حکومت اداره پر نرموالي ولاړه وه. له خلکو جبري کار نه اخیستل کېدی او شاته درانه مالیات نه ورکول کېدل. ډېری خلکو پر کرکیلي ژوند کوي. که به چا سرکاري مځکه کرله، 6مه برخه به یې حکومت ته ورکوله. تجارانو له خلکو ګټه اخیسته خو د لارو او محصولونو لګښت هم کم و. کله کله به د خلکو کار اخیستل کېدی، د کار په اندازه مزدوري ورکول کېده. د پوځ یوې برخې د مملکت سرحدونه ساتل. ځینې د شاهي مانۍ ساتونکي وه. د دوی معاش د خدمت له مخې ورکول کېدی او کله کله به ورته جلا پیسې هم ورکول کېدې. د پوځ نوملیک لپاره ځانګړی دفتر موجود و. حاکمانو، وزیرانو، قاضیانو او چارواکو هر یو د معیشت لپاره د زراعتي مځکې یوه برخه ترلاسه کوله. د خلکو خوراک شیدې، کوچي، پیروی، خواږه، قند، غوړي، ډوډۍ، ماهی، د پسونو او اوښۍ غوښه، د غوا، خره، فیل، آس، خنزیر، سپي، ګیدړې، لیوه، لمري، بوزې او ټولو وریښته لرونکو حیواناتو غوښه منع وه. پیاز او وږه خوړل هم منع وه او چا چې خوړل د ښاره بېشرل کېدی. د شرابو، د انګورو، ګڼي او د شاتو شاک رواج و. د خلکو لوښي زیاتره له خټو جوړېدل. په تجارت کې کله جنس په جنس بدلېدی. سره زر، سپین زر، مس، یشم، مروارید او قیمتي ډبرې هم د مبادلې وسیلې وې. دا و د افغانستان د ختیځې برخې ټولنیز حالت چې د هند د ګرم اقلیم سره ورته والی درلودی. په هر حال د 9مې میلادي پیړۍ او د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان ټولنیز، سیاسي او اقتصادي وضعیت ښه نه و. د مرکزیت نشتون، د ملک الطوایف واکمني
او د زړو ادیانو نفوذ د خلکو قواوې ټوټې ټوټې کړي وي. د بیلابیلو ادیانو او مذاهبو نفوذ چې پر اوهامو او اساطیر ولاړو د خلکو ژوند ګډوډ کړي وو. خرافات او اوهام پر عقل او پوهه واکمن شوي وو. د هینسینګ په یاداشتونو کې د همدې خرافاتو او اساطیرو ډېر مثالونه لیدل کېږي. بودایي، شیوایي، برهمني، لمرپرستي، اورپرستي، ځینې محلي خدایانو آن د لنګ د تناسل سمبول چې په کندهار کې نشي پاتې وي عبادتونه رواج وو. کېدای شي د همدې ګډوډ ټولنیز او روحي حالت ته عمله خلک د عربو فاتحانو په وړاندې ونه درېدل او ماته یې وخوړل. د دې د زړو ادیانو پر ځای تازه او مبارک او هڅونکی اسلام دین په دې خاوره کې ځای ونیو. د اسلام د ظهور پر مهال په افغانستان کې د کوچني مذهب پیروان هم موجود وو. د چین نامتو سیلاني هینسینګ چې په 606 میلادي یا 9 هجري کې د مې په میاشت کې د کابل شاهانو پلازمینې کاپیسا ته راغلي وو، د ګڼو معبدو ترڅنګ 10 د دیوا معابد او 1000 نور د بیلابیلو مذهبونو عبادت ځایونه یادوي. هغه لیکي چې د هډوکو تسبیح، د لوڅو زاهدانو تاجونه او هغه ملنګان چې په خاورو ناست وه او د سر پر ځای خاورې ایښه وه په دې سیمو کې لیدل کېږي. د سوناګیر عبادت ځای زون یا زور هینسینګ دا مشهور معبد 2 ځله یاد کړی دی. لومړی ځل په مې 600 میلادي کال کې کله چې له کاپیسا هند ته روان و. هغه لیکي د کاپیسا په جنوب کې شاوخوا 80 لی نږدې 23 میله فاصله کې د اولونو یا ارونا غر پروت دی چې غارونه او بیرونکي څوکې لري. هلته لومړی سونا روحاني راغلی، خو وروسته د سوناګیر لوړ غره ته چې د زابلستان په سیمه د سوکوچا کې دی ولاړی. دویم ځل په جون 643 میلادي چې 28 هجري د هند نه بیرته راستنېدو پر مهال هینسینګ لیکي له دې وروسته د دیوا روح د کاپیسا له ارونا غره د سوکوچا زابل ته راغله. د زابلستان ټول خلک یې لمانځي. هر کال شهزادګان، اشراف او د نږدې او لیرې سیمو خلک د جشن دپاره راټولیږي او د سرو زرو، سپینو زرو، قیمتي شیانو، غواوو، اسونو او نورو اهلي څارویو لوی نذرانې ورکوي. دا نذرانې دومره ډېرې دي چې هیڅ چاته د هغوی د تصاحب تمه نه وي. هینسینګ د تتلوکوچا پراخوالی شاوخوا 7000 لی نږدې 2500 میله یادوي. د دې سیمه پلازمینه حسینه یا غزنه یا غزني وه او بل مشهور ښار یې حوصاله یا هزاره و. د اسلامي جغرافیه نویسانو په وینا د زابل جنوبي پای له غزني تر هلمند او سیستانه پورې رسېده، نو ځکه د سوناګیر معبد باید د زابلستان جنوبي سیمو کې یعنې د هلمند پر غاړو پروت وي. په لومړیو اسلامي پیړیو کې همدا معبد موجود و. اسلامي فاتحانو هغه د زمینداور په سیمه کې وموندی. انګلیسي څېړونکي مارتن په آن د هینسینګ سوناګیر همغه عبادت ځای دی چې زمینداور په خاوره کې و. په اسلامي مورخانو کې لومړي ځل احمد بن یحیی بلازري وفات 290 د سیستان او کابل د فتوحاتو په اړه لیکي. هغه وایي په 6 هجري کې عبدالله بن عامر کرمان ته راغلی او ربیع بن زیاد حارثي سیستان ته ولېږي. ربیع د هلمند درې ته ورسېدی او د زرنج سرحدوال پرویز سره یې سوله وکړه. د هغه د حکومت موده 2.5 کاله وه. وروسته عبدالرحمن بن سموره پر زرنج والي شو. د رخج یا اوسني کندهار او د بلاد داور پر نواحیو هم واکمني وکړه او د داور خلک یې د جبل زور یا زون په کلا کې محاصره کړل او سوله یې ورسره وکړه. په دې جګړو کې د ابن سموره د 8000 عسکرو څخه 4000 ووژل شول. د جګړې پر مهال د زور بت هم د مسلمانانو لاسته ورغلی. دا بت د خالصو سرو زرو جوړو او د یاقوتو سترګې درلودلې. ابن سموره د دې بت لاسونه پرې کړل، یاقوت یې راویستل او د هغه ځای سرحدوال ته یې ورکړل. ده ورته وویل دا ځکه کوم چې پوه شې چې دا بت
هیڅ ګټه او تاوان نشي رسولی. دا واقعه ابن عسیر هم د 21 هجري د پیښو په ذکر کې د بلازري رقاوله نقل کړې ده. د فتوح البلدان په نسخو کې دا نوم الزور راغلی دی، خو د ابن عسیر په یوه نسخه کې الزوز او بلد الدوران لیکل شوی دی چې ښکاره ده د کاتبانو د تیروتنو له امله دی. له همدې کبله اسلامي مورخان او جغرافیه نویسان د دې نوم په ضبط کې ګډوډۍ لري او هغه یې په بېلابېلو بڼو ثبت کړی دی. یاقوت حموي د ابوزید بلخي او استخري له قوله د زمینداور د معبد یادونه کوي او د بت نوم یې هم په زور او هم په ځون دواړو بڼو ثبت کړی دی. اروپایي ختیځپوه لی شطرنج دا معبد د تل ښار ته نږدې د زمینداور په مځکه بولي. دا تل چې عربي جغرافیه نویسان یې د زمینداور له ښارونو ګڼي نن هم په همدې نوم موجود دی. د روایتونو له مخې اصلي کلمه شون وه چې وروسته د تصحیف له امله زون یا زور لیکل شوې ده. یاقوت دواړې بڼې نقل کړي دي او وایي زور یو بت و په بلاد داور کې او زون یو بتکده وه. د لسان العرب لیکوال هم یادونه کوي چې الزون د سون فارسي کلمه یا متقارنه معادله کلمه ده. ابن احمد جوالیقي 1588 هجري هم الزور او الزون دواړه د یو بل معادلې ګڼي. نو څرګنده ده چې زون د سون معادله بڼه ده چې د هونسینګ په سفرنامه کې د سوناګیر په نوم راغلی دی. دا د لمر د رب النوع معبد و چې د نیم تنه په بڼه جوړ شوی و او د شا څخه یې د سر لمبې راپورته کېدې. د یفتلیانو پر ځینو سکو هم دا نقش لیدل کېږي. ځینې خلک له دې دین ته او ځینې د محلي لمر پرستی دین ته مایل و. د الماني چارو کارپوه ډاکټر یونګر د دغو سکو له نومونو د بلاد داور، زابلستان او نورو سیمو نومونه هم لوستي دي. له دې څخه ښکاري چې د هونسینګ د لمر پرستي دین د داور د سیمې سره تړاو درلودی. د سوناګیر نوم د ګیر برخه په حقیقت کې د غر معادل ده، لکه څنګه چې په پښتو کې لرو غرستان، سپین غر او نور. د همدې لمر پرستی له آثارو څخه بل لوی معبد د کابل د شمال لویدیځ په 12 کیلومترۍ کې د خیرخانې په کوتل په سیمه کې موندل شوی دی. لرغون پیژندونکو دا د سوریا یا د لمر د رب النوع معبد بولي. د دې معبد له منځه د سوریا مرمري مجسمه راایستل شوې ده چې دوې نورې څېرې په دواړو غاړو کې ولاړې دي. درې واړه د آس د ګاډۍ پر سر سپاره دي چې 2 آسونه یې کشوي او د ګاډۍ چلوونکي نورستاني نمدینې خولۍ پر سر او اوږده شلاخه په لاس کې لري. نو له دې معبد او آثارو ښکاره کېږي چې د زور کلمه لکه څنګه جوالیقي او یاقوت حموي لیکي له زړو فارسي او محلي سرچینو راوتلې ده. دواړه نومونه د زون زور د لمر پرستانو د مذهب سره تړاو لري چې تر اسلام پورې په دې خاوره کې رواج و. عربانو دا نومونه له همدې ځایه اخیستي او په خپل ادب کې د بت او لمر د لبنو مجسمې لپاره کارولې دي. د نومونو د بدلون لړۍ داسې ښکاري: زور، شور، سوریا، زون، سون، سونا. دا نومونه نن هم د افغان قبایلو او ځایونو په نومونو کې پاتې دي. سناخیل د عثمانزي افغان یوه څانګه ده. سناخان د افغانانو یو مروج نوم دی. سنارود د هلمند د سیند یوه څانګه وه. سناباد د توس یا مشهد یوه سیمه وه چې د امام رضا رحمت الله مزار پکې دی. په هرات کې د لوري قبیله مشهوره وه. لوراباد همغه پخوانی سوراباد دی. د افغان سوري قبیله سوریا خیر او د غور سوریان چې منهاج سراج یادونه کوي، دا ټول هم د همدې زاړه نوم مظاهر دي. د افغانستان د لومړي فتوحاتو په تاریخ کې د شابهار نوم ډیر مشهور دی. بهقي د غزنویانو د دورې په وخت کې د شابهار غزنه یادونه کوي چې سلطان به هلته خپل لښکرو ته آرام ورکوي. شابهار مرکب نوم دی
چې لشا جمع بهار یعنی یا د شاه عبادت ځای او یا د شاه په نوم منصب او یا هغه عبادت ځای و چې د شاه مجسمه پکښې لمانځل کېده چې د بهار او وهال کلمه په سنسکریت کې هم د معبد معنا لري او د اوستایي واره له دورې نه پاته شوې ده چې وروسته په وهار بهار او هار بڼو راغلې ده. همدا کلمه په ډېرو ځایونو کې تر اوسه هم لیدل کېږي لکه کندهار، ننګرهار، پوتوهار، د تکسلا ترڅنګ چپرهار، ګلبهار او نور. دا بڼه په نورو اریایي ژبو کې د هور، اور او یا بور پور ته اوښتېده لکه لاهور، پرشاپور یا پېښور، دنبور یا برجلال آباد او په اوسني او په سند کې بمبورا. په فارسي ادب کې هم بهار د بتکده په مفهوم کارېدلی ده. دا نوم په شیباري، غزنه او د هندوکش په شیبر کې پاتې دي ځکه چې په پښتو کې ش ډېر وخت په ختیځ کې پخې اوري نو د شابهار لنډه بڼه شیبر یا شیبر په خیبر بدل شوې ده. د ننګرهار او پېښور ترمنځ مشهوره ده خیبر د همدې نومه ده. نو دا نوم د افغانستان دی نه د عربستان د یهودي خیبر قلعې څخه. په اسلامي تاریخ کې د شابهار کابل دوه ذکرونه راغلي دي. لومړی عربي مورخ احمد یعقوب لیکي په 180 هجري کې فضل بن یحیی برمکی د خلیفه هارون رشید لخوا د خراسان والی شو. د ابراهیم بن جبریل د کابل شاه سیمو ته ولېږي. د تخارستان ملوک د عقین او د بامیان حکیم حسن شیر هم ورسره ملګري شول. دوی غوربند، سرخید، بامیان او شابهار فتح کړل. په شابهار کې بتو چې ابراهیم هغه ونړوي او یې سوځوي. دوهم عبدالوهی بن زحاک ګردیزي د خراسان د ولاتو په شرح کې لیکي هارون رشید خراسان جعفر بن محمد بن یاشس ته ورکړي. هغه په 180 هجري کې خپل زوی عباس کابل ته ولېږي او هغه شابهار ونړوي او ټولې نظرانې او مالونه یې غنیمت کړل. دا دواړه روایتونه د یوه کال دي. یوازې د فاتح نوم کې اختلاف شته خو په اصل کې دا ثابتوي چې د کابل په سیمه کې د باچا پرستي معابد او عبادت ځایونه موجود وو. هیوتلینګ په 660 میلادي یا 9 هجري کې د کاپیسا په علاقه کې څو شاهي معبدونه لیدلي وو. هغه لیکي چې دغه معبدو بنسټ پخواني شاهانو ایښی او په هغه وخت کې بودایي عبادت ځایونه وو. په دې معبدو کې د بودا مقدسات حتی د بدن اجزا او کوپړې ساتل کېده. د کاپیسا جنوب لویدیځ ته یو بل معبد لیدلی و چې د یوې ملکې لخوا جوړ شوی و او زرپوشه ګنبده یې درلودله چې شاوخوا 1000 فوټه لوړه وه. په هغې کې د بودا د بدن یوه برخه ساتل کېده. هیوتلینګ زیاتوي چې د هرې میاشتې پر 15مه د ماښام پر مهال له دې ګنبدې څخه د نور یوه مدوره لمبه راپورته کېده چې د باختر د پخوانیو شاهانو د فرعي یزیدي نسل ګڼل کېده، یعنې د خدای له لوري ورکړل شوي مقدس ځواک او مشروعیت. له دې څرګندېږي چې لرغوني کابل کې څو شابهارونه موجود وو چې د کابل شاهانو په امر جوړ شوي وو ځکه چې په هغه وخت کې د خلکو دین بودایي و. د بودا مقدسات پکې ساتل کېدل خو د فرعي یزیدي د نښې شتون ښیي چې د بختي زړو شاهانو د عقیدو پاتې هم پکې ژوندۍ وي. نن موږ د یو داسې دورې کیسه واورېده چې د بېلابېلو تمدنونو او دینونو یو ځایوالی و. د افغانستان د تاریخ یوه زرینه پاڼه ورڅخه جوړه وه. مننه چې موږ سره واست. که دا کیسه مو خوښه شوي خپل نظرونه شریک کړئ. موږ چینل سبسکرایب کړئ او د نورو تاریخي کیسو لپاره زموږ سره پاتې شئ.